واټه زموږ ښار و پښتون دې د کشلاغ واخواته خبره کوي زه نوره خبره نه کوم دا کتاب لیکل سوی دی په سم دغه کې لږ انګریزي به درته ووایم د ده حال به درکړم دا انګریز لیکلی دي په 1900 ورته وایي 1904 د کوټ پښین بیان کوي کوټ پښین ګډ ښار کوټ پښین په انګریزي ټکی دی دی خلک ښیي چې په کوټ پښین کې څوک پراته دي شپ غوښ پر ونیسئ نو خندا هم پر داسې خوند هم پر واخلي دی وایي دلته غلجي دراني راغلي کوټ یې قبضه کړې ده کوټ پښین فرنګی ګزټیر دی پر 840 صفحه دا ذکر دی وایي په انګریزي کې هم بیا درته ترجمه کوم The following statement shows the distribution by race and tribes of the indigenous inhabitants of the district. دا لاندینی احصایه لاندینی لیست د قبیلو دا ښیي چې دلته څوک اوسي انګریز وایي دا 1905 کوټه پښین بریکټ کې لیکلي دي غټ افغان افغانس پښتانه بیا یې لیکلي دي کاکړ 15,452 کوټه پښین ګډ بازای پکښې اسنځي پکښې برشور پکښې درمنځي دا ګډ پکښې کاکړ 15,452 ترین په بریکټ کې لیکل دي اڅکزي په ګډ 16,691 کاسای دا کاسای 1905 کې 1,400 غلجای ناچاریان دا به هم لږ نور به مې شاوخوا 2,102 نور خوار غریب خلک 890 ګرد 16,118 سید 818 بلوڅ ماما 650 رایست یې دا انګریزي ده بلوڅ ماما 650 براهوی شاوانی دا د بولان خوله 6,911 دا په 1905 کې بیا د اعلان کوي افغانس including Sayyids, it will be seen are by far the most numerous, comprising 91% of the total, and Barawi comes next with 8%. Why Sayyid Pakshe, Padia Badiki, Pasalki, Yauniwi, Afghanan Pashtanidi, Pasalki Ata, Dagashawana Barawi. That no so. No, that Abdullah Khabar ki Abdullah Kako. 650 دی په کوټه ګرد ضلع کې اوس دی وایي غلجي دراني راغلي دي کوټه یې قبضه کړې بیا پر مخ چې نور یاد کړي دي په کوټه کې نور خلک هغه در بلوڅ ډېري اروراز دا هندوان دي دا 2,223 دی چوهرز 919 دی یورپین او ایروشین 3,404 دی جټ 2,993 دی کتیر هندو دی 1,290 مراټا 580 راجپوت 1,100 شیخ 1,100 دای زموږ د شیخانو د هندوانو هم لږ دی دلته اوس وایي کوټه زما ده نور زه کار نه په لرم تی پوهېږي دی پوهېږي خپل حساب ورسره وکړي وخت ناوخت دی خو مې دا حال دار کړي عزیزان موږ د بلوڅ زر خبره کوو بلوڅ سره وروره نه موږ بدي کوو موږ نه بلوڅ وطن یو ټوکړه غواړو عثمان خبره کړې ده بیا دا پارټۍ په دا ګردو جلسو کې ته ویلي دي بلوڅ ول خوښه ستا د شنخالۍ که په تاثیر خو کلالۍ که بلوچستان سره چلو په دا اوس رنګ لکه عثمان وویل دوه ورونه دریم حساب ولکه یا په خور سره حساب سم ولکه یا په دغه سره حساب سم په بدی په نیکي کې به نیم ته نیم